چې دی نو کوچي کلچر چې دی نو هغه دغه کې زموږ په پښتو چې کوم دغه دي لکه شعر و شاعري ده سندرې دي نو دا دې کې هم د کوچیانو ګوره یوسفزي عرب دی عرب دی هذا جميل مردان الكيرة سواتن بني عرب دی انت کلیپی دا د شپږمې صدۍ د خلاصېدو پورې ډول کوچیز او ثبوت د صدرخان خټک د ادم خان درخانۍ مصنوعي وګوره یوسفزي د شپاړسمې صدۍ د سره پورې د خلاصېدو پورې کوچیان ادم خان درخانۍ او بل ځکه اوس مه کوه د کوم ځای وه ته ماته وایه سوات ته دا نوم راغلی هغه په ځای وښیه دا د دې سوات او ډېر ځای زموږ سره جوړ کړو یو ادم خان او زما د پې د سوات باچا ده چې هغه پرمننټ شهید و دا کوچیان و که دا شیخ ملي تقسیم دي زموږ واغستل تقسیم وشو او ته چې رالې کېناستې دلته کې نو هغې کې دا شیرینو به ته وګورې صدرخان په خپله سواتۍ ځکه ورته څوک څه نه و ادم خان درخانۍ دا مصنوعي ده که نه مصنوعي ادم صدرخان چې د خوشحال خان خټک بابا خبره ګوره د صدرخان مور د تانې د خانانو لور ده نو خوشحال خان یو ځای لیکي چې په ما باندې د ملو خان د سخر ته و د هغه ډېر احسان دی په هغه وخت کې به دا و چې ادب به د واده سره تو نو زه ناجوړ وم نو ما له دا معافي راکړه چې نه دې راځي دا په خپل کتاب کې لیکي صدرخان لیکي خوشحال او صدرخان لیکي چې شیرینو به د منځ وایي یوسفزی کوچی نه ما په یو مقام نو دی راو چې پوره شوی دی په دې مصنوعي کې هغه وایي چې دا درخانۍ د ادم خان څنګه ولیده ډېر له خبر راولي هغه وایي هغه خلک ازاد و کوچیان کله په جامې ځلې او سودا یې ورسره و دغه نو د ښکار ورته له ګرځېدو په ګرځېدو په ونه ټول کوچیان په هغه ځای کې دا راوستي دي نو ستا دا پښتانه ښه اوس شپاړسمه خو مونږ وویل نو یو کلچر خو داسې نه ختمېږي چې دا هوا ولاړه نو په مونږ کې دغه پاتې دي دلته هم پاتې دي دلته هم زه په دې پاتې دي که نه هغه جزیرې پاتې دي او هلته خو لکه یو تجارت شکل اختیار یو نسل شکل اختیار کړ کابل کې خو په ژبه د قافلې یو قافلې دي هغې خپل لګړ د دې په دې کې دي چې اوس دا ډیورنډ لرې کړي په ډیورنډ کې شل تجارت او د یوه غټه حصه پکې د کوچیانو دپاره میلیږي قانون متحده خبر رسېدل زه ته پوه کړم او قانون متحده وایي چې په دوه درېو څیزونو به پابندي نه وي او خلکو منل ده دا یې ټول کوچیان دي indigenous او چې دا movement سره دې باندې کوم کتابونه دي نه نور یو د کابل ولیکه چې بیا ماته یادي یو ولیکه کوچیاني پانګه کوچیاني پانګه دی به مړزستان څخه ورندونه شو خو لا اله الا الله په غټ هوټل کې چې دیرو ما بیا راتلم کور ته که نه دونه کتابونه راکړو ټوپکمار نه په هوټل کې غټ هوټل یې ساتي هغه نه ډېر شی ته وکړو راوړنې شو نو ما به بیا غوره کړه که نه څه د کونړ ګورنر راکړو سم بل اوسم د جلال آباد او کابل کې ورته دیرو نو یو شو کوچیاني پانګه ښکلې پټۍ په د کوچي ویسته کوچیاني پانګه یو کتاب دی په دې کې به وګورې چې رسم و رواج او دا و ښه بل ولیکه د کوچیانو ژوند دا غټ کتاب دی د کوچي نوم رانیول شو او جزي چې لیکلي پلانې کوچي د کابل دی هغه طرف او ما سره ګپ شو کور ته بوړم هغه ښځې په اومه ډوډۍ چې وړه ما ته یې څه ورکړو وروسته به شو بیا به ټولکۍ په کلار نه کوله سره اووه ډوډۍ دې شوې بیا خو عجیبه قام دی ګورې زمونږ کله خبرې زمونږ کله ښځه راغله ګز ورسره ټکو یو شپې ته پاتې شو د سبا پاتې یو ټوکې یوړه په کلي کې ورغلې شپې بیا ښځه نشته شو دومره سره واخو چې ورکوټو ما به له سر مارکو لکه بلب چې بلي ښایسته وه ډېره زیاته
اسی 500 کالو یا څه خو هغه خلک خوراک هم کوي او څه چې دا ټکي به د چا کړل د هغه خلکو چا نه غوړي او د چا نه چیني او نو موږ به جوړ شوی وو موږ به جدا کمره ورکړه او جنانده ما په بازار کې ځان لواله کومجي به سره ته دا پیسې ما د ښځې سره دي به یې ډېر شي یا به یې خراب شي شاته د کلي مه جوړوه په دغه المارۍ کې ځان خپله لټه خوټه پیسې ږده لکه جنېلو د په خدای په قرآن هم کچ لکه قتلان کوم هغې ته به ما کله کابلی وی کله کوټه په ښځې سره مې صلاح وکړه زما دا زوی چې اوس هغه د وکیل دی په لسم ټوکو په نام ټوکو په لسم ما دې هلک له دا جنې لټي دا دې مې ښه او چې کوچۍ به تله او ټوکو لکه نه ای به زما ښځې ته یې دا جنې وه چې کار یې زده کړي نو ټرین شو وه نو زما ښځې به بیا کار نه کوو بیا به کوو ورسره موږ کوچۍ 11 کاله وساتله یو وراني کوچۍ ورسره دی زوی هغه دې مې یو کارګر مشر لکه په دې کوڅه کې ورته زموږ مشر دی که هغه ورته لکه اکا بلیا ته ځې نه دا ټوکې دا نه دا پېټې د یخې د ګز داسې ناستی پې او دا پېټه ته داسې لکه کابلیانو کابل په ازاد چې تاسو ځئ نه ولاړې ځو خپل وطن ښه شي نو نیټه دی نو ولا چې پاکستان زموږ باقاعدات راکړي نه ورکړي خلکو ته راغونډ شوی دی راجملي که نه د جیني ورته کابل یې څه کړي وړې ولاړې موږ له هر سړي له په میاشت کې امیر کوي $10 راکړو 900 پاکستان او 100 سړي موږ له راکړو موږ سره به حساب کتاب وکړي پیسې به نن ځو ورکېږه مې خیر کابلی وشو جنې ډېر موږ سره وکړو سبا یو کابلي ته وویل کابلي دغه شان ماته کاته ولاړې په الیپور کې زمونږ خپلان دي که نه هغوی په 9 لکه کارګار غواړي تاسو په څه وایئ کابلی همونږ خوله خطا شو نالو کابلی راله په وروستۍ کې پرېښو وو خو زه چې کابل ته لاړم ما له خواران راکړه چې ته خو ډېر ګرځې یار زه چې راغلم ما خلک چراغون کړو او هغې زما دا ښځینۍ پیغمبره جوړه کړه زما دې داسې دي او دې او یو ګډې راوسته چاړی ما الله کړه چې دا نه خورم ما یې ګډه وایي ته به مسلمان نه یې که دا ګډ مې په غولي کړه بیا مې څه خبره وکړه هغې جانې نوم بابک و دې ومې دا بابک د خپل زوی له هغې دغه کړی ما ویل ګوره دومره لکونه یې جوړول چې موږ اصل چې خرڅ کړی دی نو دا لکه یو نسل یو کلچر ته تباه کوي خو ته به کوي لکه زما د معلوماتو مطابق اخوا کابل ډېر لرې دی که نه نو زه د کاپیسا پورې هر کلی پېژنم کاپیسا 50 میله چې وځي بامیان بوتان له چې اخوا زه په ګاډي کې تللی کارزی صاحب دلته اوښ پرې کړي دي که نه چې سویم په زه چې لاړم سوال جواب یې وکړو چې ځان راورسوه ګاډي یې راکړو د نوکران یې راکړو هغه ته حکومتي مېلمه و حکومتي مېلمه وم خپل به مې اړولي وروړم ټول کابل مې په هغه پېر وروسته پکې لاړم تاشکند ته لاړم تاجکستان ته حکومتي مېلمه نو زه اخوا د امو دریابه پورې چې روس سره پول دی پورې کابل روسیې ولر پورې کابل نو بیا په ګاډي کې موټر کې تللی یم نو لکه اکلو ناوخته یم که نه خو لغمان کې ما و انګریز کار کړی نو انګریز ته هلته تلل منه نو دا به په انټرکانټ په کابل کې اوسېده او زه به پسې شپې راتلم د لغمان صوبې نه پیغمبر قبر چې پکې هغې سره جوکاله کړه کو هغو بیا وایي چې هر ورځ مه ځه راځه لا ډېر
بیا به دا وکړو د لغمان واحد خلک دی دوه غټې صوبې دوه دریاب د کابل دریاب د هغو نه یو ته الیګان وایي یو ته الیشنګ وایي دا واحده علاقه ده صوبه ده که نه په کابل د جلال آباد صوبه چې ختم شي په پل پول وځي په درې کابل دا شروع شي چې په دې کې ازاد وي free people او دا واحد خلک دی چې ډېر وروسته مسلمانان شوي دي بودیست نه very common some were Hindu some were Buddhist او دا واحد خلک دی چې خپله ژبه ورسره نه نشته د ژبې ډېره نمونه البیروني چې په جواهراتو خپل کوم کتاب لیکلی دی په هغې کې د ټولو کارونو نمونه د دې په ژبه کې اوس زه دا تللی نه وم د هغې د مړه علم خدای ومویل رسول ومویل که نه چې رڼا ده زه دا تللی نه یم خو د لغمان نه خوا لیدلی نه یم ما یې په دې ژبه یو مضمون ولید بیا داسې ځینې راووته د فیسبوکونه ده زما دا د یو جنۍ ملګرې ده ما سره په لایبرري کې په بیه کار کوي نو هغه ما له دا پرنټونه در وباسي ته یقین د خدای په ذات وکړه چې اوس دې پرنټونه کړي دي ما راوړي دي نو ما سره اوس ناست یم بله ویم جدا کوم چې دا په کاپرستان دی دا په لغمان دی دا په کاپیسا جدا کوم دی چې جلدونه ورته وایي یو مې پکې نه دی په شاهي او لغمان په شاهي د دې ژبې ته وایي شهید ما ته هغه داسې جدا کوم ما خو پې مضمون لیکلی اوس لا اله الا الله منصور چې سم مې وښود که نه اوس زما هغه مضمون یې کمپیوټر له ورکړ یاد کړه نو زه یم کابل ته راغلم خو اکچولی د ځان نه څخه ولې خدای یو دی که د پیغمبر اعلان یې وکړو لغمان دې مني لغمان سره خبر شو به بوتم کوم کور ته وګوره لږ شل کورونه وګوره کوم ځای د خوښیالي دی خدای چې وټلو کې اوسي کله دا نو واوسته دا و په ژبه